خدای تل لري په عمل د جنت افغانستان پر نړۍ غواړو سرلوړی او اوچت افغانستان. اوس مهال هیواد کې څومره زندانونه شتون لري، په دغه زندانونو کې څومره محبوسین ساتل کیږي او د دوی لپاره کومې چوپړتیاوې وړاندې کیږي؟ سلام، وخت مو په خیر. زه محمد اسماعیل وفایم. تاسې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون څخه ځانګړې مرکه ګورئ. په دې ځانګړې مرکې کې د زندانونو سمون ادارې لوی رئیس الحاج مولوي محمد یوسف مستري صاحب را سره دی. قدرمن رئیس صاحب، ستړي مه شئ، په خیر راسئ. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد. تاسې او راغلو میلمنو او ټولو لیدونکو کتونکو ته موږ هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه کوو چې تاسې موږ ته وخت راکړئ او موږ به د خپلو محابسو او د ټولو بندخونو په باره کې تاسې ته تفصیلي معلومات انشاءالله او ټول هیوادوالو لیدونکو کتونکو ته به اوس انشاءالله وړاندې کړو. په پیل کې په لنډه توګه که د هیواد د بندخونو انځور موږ او نړیوالو ته وړاندې کړئ. بندخونه خو د بندخونې تعریف دغه دی چې کله مدعي و مدعي علیه پیدا شي یو ځای، نو که مدعي علیه د مدعي په لاس ورکړي، طبیعي خبره ده هغه یو شکنجه ورکوي، یا طبیعي خبره ده هغه خپل مدعي چې حکومت یا واکمن مدعي علیه بیا حکومت نه نو هغه سایر وطني سړی، نو هغه کیدای شي د هغه د لاسه څخه به ځورېږي. نو په جهان کې په نړیواله سطحه باندې داسې یو درېیمګړی ځای جوړ شوی دی لکه چې هغه ته بندخونه وایي، چې دغه یو څوک که پر یو چا ادعا لري، دغه ادعا یا مثلا دی تر اوسه لا تورن کس دی یا محبوس سو، بیا نو د مدعي علیه په لاس کې د مدعي په لاس کې نه محبوس کیږي. درېیم ځای جوړ شوی دی چې د ثالث په لاس ورکول کیږي چې خپل د جرم په کتو سره چې کم تاجر یا دته کم قید ورکول شوی دی، د هغه قید موده به په داسې آزاد ځای کې تېروي چې د خپل مدعي دته لاسرسی نه کیږي او د خپل مدعي شکنجه نه ورسیږي. نو بندخونه هغه ثالث ځای دی چې مجرم د ثالث کس په لاس کې پکې ساته کیږي، چې دې ته محبسونه وایي یا بندخونه ورته وایي. دې ته جلا ارګان ولاړ دی، جلا تشکیل دی، جلا خلک دی. دغه خلک د دغه بندي یا د دغه محبوس یا د دغه متهم یا مجرم سره د جرم په اندازه باندې برخورد نه کوي، د دې سره د انسان په اندازه د انسان په سترګه ورته ګوري، ځکه ډوډۍ، خوراک، څښاک، ظرف، فرش، هوا دا ټول د انساني لیازه څخه ورکول کیږي. او البته که د خپل مدعي په لاس کې سي، دا شیانو کې خامخا تغییر راځي، د انسان بشري و انساني حق تر پښو لاندې کیږي. دغه ته بندخونه وایي چې په دنیا کې و مدعي علیه ته چې دی په یو جرم ملوث سي، دته قید ورکول سي، د ثالث کس په لاس کې ساته کیږي چې د انساني حقوق پوره سي ورکول سي. رئیس صاحب که ووایاست طبعا مجرمین په درې کتارو کې راځي، که چیرې تاسې دا ووایاست څومره نارینه، څومره میرمنې او څومره ماشومان د افغانستان په زندانونو کې ساتل کیږي؟ اوس مهال چې موږ کوم محبوسین نارینه او زنانه او ماشومان لرو چې د حبس حکم پر شوی دی، هغو باندې اطلاق د محبوس کوی کیږي. 527 تنه موږ زنانه لرو د هیواد په کچه، 7319 کسه نارینه لرو د هیواد په کچه محکوم شده دي، او 1019 کسان ماشومان لرو اوس مهال د هیواد په کچه، چې مجموعه تقریبا 10,000 کسانو ته رسیږي چې دا دوی محکوم شده او بندیان حکم پر شوي. رئیس محترم، که چیرې دا ووایاست دغه کسان چې محبسونو کې، البته د هیواد په محبسونو کې بندیان دي، جرمونه یې څه وه؟ په مختلفو جرمو باندې راوستل شوي دي، خو داسې دي چې اکثره حقوقي و جنایي جرمونه دي. د هیواد په کچه باندې مثلا د چا پر چا قرض باندې دي، چا د چا سره د خولې عداوت کړی دی، چا د لاس عداوت کړی دی. طبیعي خبره ده داسې کلیوالي و د ښار په کچه، د کور په کچه یو مشکل یي، خو داسې مشکل چې هغه یا حقوقي یا جنایي بندیان سه، داسې بندیان نشته چې هغه تقریبا سیاسي بندیان پکښ کې واوسېږي. نو طبیعي خبره ده چې هیواد یي او وطنونه یي، بازارونه یي، دا پېښېږي خامخا.
تاسو د ماشومانو یادونه هم وکړه. ماشومان د کومې مخې ساتل کیږي په زندانونو کې؟ ماشومان چې دي هغه خو اصلي مجرمین نه دي، هغه د قانون متخلفین دي، د قانون خلاف ورزي یې کړي په اصطلاح یا خپلو قریبانو پلرو راوستلي چې دغه ماشومان فلحاله څه افغانستان کې 40 کاله دغه مشکلات و چې تقریبا اکثره ماشومان بې تعلیمه پاته سوي دي، نو دوی یا په کور کې یا په بازار کې یا په کلي کې تخلف کوي. د تخلف د وجې څخه دوی راوستلي دي یا حکومت نیولي دي، نو هغه دوی په بندخونو کې نه ساتل کېږي، هغه دوی په تربیت الاطفال ورته وایي تربیت الاصلاح په هسې مراکزو کې ساتل کېږي چې هغه یا دارالتعدیب دی یا تربیت الاصلاح ده. نو د هغو دپاره موږ دا زمینه سازي کړې د اسلامي امارت یا نورو بعضې خیریه بنسټونو یا خارجي تاسیساتو والا زموږ سره همکارۍ کړي دي چې موږ د دوی دپاره تعلیم و تربیه، د دوی دپاره روزنه، حرفوي زده کړې هر څه مو برابر کړي دي. هغه په انځور کې تاسو ته درکړو، تاسو بیا نړیوال ته ښکاره کړئ. قدرمن رئیس صاحب که ووایاست د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره ګڼ شمېر فرمانونه د علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله د مقام له طرفه او د ریاست الوزرا علي قدر مقام له طرفه صادر سوي دي. په دغو کې یا د دغو فرمانونو له مخې څومره کسان آزاد سوي دي؟ په مجموع کې ویلی سو چې په موږ تاسې په هیواد کې په کال کې 2 واره اخترونه لرو او نور هم د ازادۍ ورځې لرو، د خوشحالۍ ورځې لرو. نو په دغه خوشحالیو کې د اسلامي امارت د پیروزۍ وروسته د امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی یا د رئیس الوزرا محترم صاحب په فرمانونو باندې تقریبا د 18,000 تر 20,000 پورې په دې 2.5 کاله شاوخوا کې یا په دې 3 کاله کې دغونه بندیانو ته عفو او تخفیف ورکول سوی دی. او زموږ بندیان په اکثره کې تقریبا چې اوس موږ دا مهال 10,000 شاوخوا محبوسین محکومین لرو، نو 8,000 شاوخوا تخفیفونه او عفو ورته سوی ده. زموږ اکثره خلک په عفو په فرمان کې خوشي کیږي او هغه خپلو کورو ته ځي. وخت په وخت د بندخونو په تړاو ضد و نقیص معلومات خپریږي چې ګواکې بندیانو سره په بندخونو کې ښه چلند نه کیږي. حقیقت څه دي؟ د دې په باره کې باید موږ ووایو، اول تاسې ته موږ دا ووایو چې تاسې هم یو رسمي سرچینه او رسنۍ یاست، ځکه د یو رسنۍ موږ یې محاورو د یو رسنۍ جواب چې موږ کوو تر موږ دا ښه دی چې تاسې دغه وکړئ، دا جواب وکړئ، ځکه هر شی خپل په بخش کې مهارت لري او جنس یمیلو الی الجنس. تاسې د هغه رسنیو د جنس څخه یو رسنۍ یو ازاده رسنۍ یاست، خپلواکه رسنۍ یاست. باید تاسې بار بار راغلي هم یاست، په محابسو کې مو کتلي دي، آزاد ډیپلوماتان هم راغلي دي، خارجي ډیپلوماتان هم راغلي دي، دوی ټولو دا محبسونه کتلي دي. نو که داسې یو ځای دوی په ګوته کوای سي، هغه د خلک په ګوته کې موږ ټولو خبریالانو رسنیو ته چلنج ورکړی دی. دا اوس د دغه ځایه تاسې ولاړ سئ، یو محبس 20 محبسه وګورئ، هغه حقایق ووایئ چې په محبس کې شته. هېڅ ما در سره وړي، ما بل څوک در سره بیاست، هغه چې واقع په محبس کې ده هغه ووایاست. که تاسې نه ده لیدلې اوس ورسئ، که مو لیدلې ده آینده د دا خلکو جواب تاسې خپله وکړئ. تاسې هم یو رسنۍ یاست، هغه هم رسنۍ دي چې هغه وایي د هغه څه سوال وکړه چې چیرې دې لیدلي دي، کله دې لیدلي دي، په کوم ځای کې دې لیدلي دي، راوه حاضر یې که تصویر یې راوه مرکه یې راوه. خو ټولو سره ما مرکې کړي دي، ټول مې وروستلي دي. ولاړ څه خپله دا دی اوس په دا محابسو کې وګوره، هغه کوم انځور چې دې په لاس درلې هغه نړیوالو ته تشریح کړه، ورته وړاندې یې کړه، دغه جواب وکړه. زه خو یې جواب لرم الحمدلله. په ټول محابسو کې که چا شکنجه ولیدل یا یې د وهلو د شکنجې ځای ولیدي یا یې د ضرب وهلو لږکې پیدا کړلې، زه جواب دیم انشاءالله. خو دا شان نسته، ځکه چې په دې محابسو کې په هره هفته کې یوه پله د دوی ملاقاتي راځي. دلته موږ تعقیب فرامین لرو د امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د خوا څخه، چې یو بندي ته یوه چپلخه چا ورولي یا یې ډوډۍ ورکمه کړي یا یې بیخي یو لږ انساني بد سلوک ورسره کړي، تطبیق فرامین سته، هغه سوال کوي چې دا دې ولې ویلي دي، دا دې ولې کړي. استخبارات دغسې دې راځي، د کشف ریاست موږ لرو، دا ټول په دې باندې روزانه مصروف دي چې د هر بندي څخه پوښتنه کول کېږي. د ماحول د سلب ازادۍ ریاست لرو چې ځي د بندیانو دپاره د ډوډۍ، د اوداسه، د اوبو، د څښاک د اوبو، د یخو، د ژمي او د ګرمۍ معلوماتونه یې راته راکوي.
او نور موږ د دغه خپل بندیانو دپاره دوسیه شخصیتي بل ریاست لرو چې هغه د دغه خلکو خپل کټګوري راته په ګوته کوي چې دا محصل دی، دا په اصطلاح پوډري دی، په اصطلاح ووایو دا خپل سینبستي لري. نو رسنۍ دې دا مهرباني وکړي را دې سې ودې ګوري که چیرې په د محابسو کې شکنجې روانې د محبوس خپل دغه پایواز چې راځي په هفته کې نه 2 وار 3 وار ورته وایي چې ما سره داسې چلن روان دی. نورې رسنۍ راغلي دي، حتی خارجي موسسې راغلي دي، هر وخت خارجي موسسې راځي. نن موږ توضیح درلوده په مابس کې خارجي موسسې راځي کله کله د بندیانو سره کومک کوي. یوازې ملاقاتونه موږ بیخي د یو خارجي رسنۍ سره تفاهمنامه لاسلیک کړې ده چې د بندي سره به زه یوازې ملاقات کوم. یوازې دی ملاقات ورسره کوي 1 ساعت 2 ساعته. یو چاته خو دې ووایي چې زما دغه حال دی، د هغه خپل انځور و تصویر دې راواخلي. دا چې یو ځای بل ځای تصویرونه پیدا کوي یا د یو چا خبرې کوي، د دې جواب بیا پر تاسې دا باید تاسې ورته وکړئ. رئیس صاحب دا هم ویل کېږي چې بندخونو کې له ظرفیت څخه زیات بندیان ساتل کېږي. آیا واقعیت لري؟ او که چیرې کوم کس په ساري ناروغۍ اخته سي بیا؟ دلته موږ یو ریاست لرو، هغه نظارت بر محالات سلب ازادۍ دی. کوم ځایو څخه چې ازادي سلب سوې ده په هغه ځایو کې دوی نظارت کوي. په هغه کې چې کوم مشکل حتی که سینبستي په هغه کې نه و، یعنې یو محصل و، یو شریف سړی و، یو سپینږیری سړی و، مشر سړی و، او هغه د بل کشر سره یا د داسې چا سره و چې هغه بیا ظرفیت کم و، هغه خپل سینبستي لري او خپل ظرفیت چې په کومه کوټه کې په کوم بندخونه کې 10 کسه ځایږي په هغې کې 8 کسه تقریبا ورکول کېږي. احسان ورسره کوو. که په یو ځای کې د 60 کسو ظرفیت و په هغې کې 15 و 18 ورچوو. دا خو بالکل نه کوو، ځکه په دې 20 کاله په دې 20 کلنه جګړه کې بیا محبسونه دونه پراخه سوي دي چې ځکه په هر هیواد کې چې جنګ هغه بندیان زیات لري. موږ الحمدلله دونه محبسونه لرو چې څونه بندیان اوس په لاس راکوي موږ هغه ټوله ځای پر ځای کوو الحمدلله په ښه سهولت. موږ د خارجي هیواده څخه بندیان راوستل، هغه هیواد موږ ته ویل چې ځای لري مال انشاءالله موږ د 20,000 نه د 100,000 بندیانو ځایونه لرو. نو ضرورت یې څه دی چې یوه خونه کې ډېر بندیان اچوو. خپل پایوازان یې راځي هغو ته دې شکایت وکړي، نورې رسنۍ راځي تاسې ورسئ که یو چا شکایت درته کوه موږ کار کوو، کار سر ته رسوو. که مو نه رساوه شکایت باید وسي رسه. دا بې ځایه خبرې باید خلک ونه کړي. نو د ساري مریضۍ دپاره موږ په هر محبس کې تقریبا د کرنټین دپاره ځایونه لرو. دا کورونا چې تېره سوې وه په اکثرو محابسو کې د کرنټین دپاره ځایونه جوړ سوي دي. موږ په محبس مرکزي کې دلته تقریبا د 300 تر 400 پورې ظرفیت دغه نه قدر ځای مو داسې نوی جوړ کړی دی چې دا خلکو لیدلی دي چې تر اوسه خلک ډېر نه دي پکې اوسېدلي. که یو داسې ساري ناروغۍ خلک موږ پېژني چې یا ټي بي دي یا مثلا داسې ساري ناروغۍ دي هغه موږ په جلا ځای کې ساتو. د هغه فرش و ظرف و کوټه و هر څه جلا ورکوو. او ورځ په هفته کې یوه پله تقریبا حفظ الصحي والا هم راځي. یونما ما راوستلې ده، د یونما خلک مې پر ګرځولي دي. چا نه دي ویلي چې دغه ساري ناروغۍ دې هم نه دي جدا کړي، فرش و ظرف دې هم نه دي ورسم کړي، او یا دې په ډوډۍ یا شکنجه دا ما نه دي اورېدلي. نو یونما څه موږ دا ګیلمن یو چې دوی زموږ هغه راپور خپور کړي چې دوی لیدلی دي. رئیس صاحب دوسیې ته څومره رسیدګي کېږي او بندیانو ته د خپلې دفاع په موخه څومره موقع ورکول کېږي؟ دوسیې ته خو موږ دلته دوسیه شخصیتي د ارتباط بالمحاکم دپاره موږ ریاست لرو چې د رابطه د محاکمو سره ده. کله چې بندي راوړه کېږي د هغه د دوسیې د مخه د هغه شهرت ارتباط بالمحاکم ته ورکول کېږي چې پلان د پلان زوی پلان جرم دا نن راغلی. په هفته کې دننه په خپل نوبت سره د محکمې سره رابطه کېږي چې دا بندي راغلی په انتظار کې دی. تقریبا تورن کاسې دا تر اوسه دا په انتظار کې دي. محکمه یې خپل دیوانونه لري، خپل زونونه لري، هغه یې بیا خپل مربوط دیوان په خپل نوبتواره باندې دا بندي غواړي خپل محکمې ته. هلته یا دی په هغه مخ باندې ازادیږي، یا دی محکوم کیږي، یا استناب طلبه کیږي، یا بلې محکمې ته د بعضې شواهدو دپاره یا د بعضې موادو د کمبود د وجې تر بلې هفتې پورې انتظاریږي. او پاته د بندي په دفاع کې چې کوم وکالتونه و وکیلان دي هغه نو بیا د باندې د بندي خپل کار دی چې کوم وکیل نیسي، څوک وکیل راځي هغه په محکمه کې ورسره رابطه کوي، هلته خپل خبرې کوي، دفاع کوي. او دلته په دې ځای کې موږ خپل ارتباط بالمحاکم لرو، هغه وکیلان بیا د محکمې سره دي. چې او دوسیو ته خو به د ځان له کبله محبوسین په بندخونو کې ډېر وخت نه پاتې کېږي. طبیعي خبره ده بعضې وخت چې بندیان ډېر سي یا په نوبت کې چا وخت یو څه تېر سوی، یا د بعضې خلکو د هغه کم
کوم دلایل چې دی په ازادیږي یا محکوم کیږي دغه دلایل نیمګړي د دغه دلایلو د پوروالي دپاره یا د بندي د طرفه نیمګړتیا یا د هغه اسنادو چې په ده پسې جوړ سوي دي په هغې کې نیمګړتیا د هغه د پوره کېدو دپاره چې ښه شفافیت راسي دا سړی بې ځایه محکوم نسي یا د چا حق تلف نسي بې ځایه دی د بل چا حق ونسي ولاړ نسي نو طبیعي خبره ده که چیرې داسې و چې په اسنادو تکمیلېدو کې نیمګړتیاوې وي څه وخت اخلي او که اسناد شواهد شان مکمل هغه داسې و چې ثابت وټوله نو یا دی ازادیږي یا بندي کېږي او که چیرې داسې چې دا کس دلته وځنډېږي مثلا 5 میاشتې دی وځنډېږي او پر ده باندې حکم 6 میاشتې وشي د ده 5 میاشتې تېرې سوي دي 1 میاشت پاتې نو هغه د ده پر بند حسابه کېږي. رئیس صاحب راځم د چوپړونو برخې ته. طبعا زندانونو کې د بندي ساتل کېدو تر څنګ یو شمېر چوپړونه هم وړاندې کېږي. بندخونو کې بندیانو ته په خوراکي او روغتیایي برخو کې کومې چوپړتیاوې وړاندې کېږي دلته؟ په بندخونو کې چې موږ خپل د بندیانو سره کوشش کړی دی د اسلامي امارت د پیروزۍ مخکې د هر بندي دپاره 15 افغانۍ روزانه مقرري وه او کله چې موږ رالو د بندیانو وضعیت مو وکدي په 15 افغانۍ باندې د یو بندي پوره د یوه شه ورځ کفایت نه کېدی یعنې هغه د بندي یا انساني کیلوري نه په پوره کېدله بیا مو پیشنهاد کړی دی مشرتابه ته هغه 110 افغانۍ د حفي بندي پر سر باندې روزانه راته منظور کړي دي په دې 110 افغانۍ کې د بندي پوره کیلوري برابریږي او بیا مو خپله داسې هیحتان درولي دي چې هر بندي ته به دا 110 افغانۍ پوره رسیږي یعنې د دې عشوي موادو کې به د ده په 110 افغانۍ کې کمبود نه راځي. اشپزۍ مو جوړې کړي دي موږ دلته 15 غټې اشپزخانې لرو هغه چې کله اشپزي کوي چې پر بندیانو باندې ډوډۍ توزیع کېږي ډاکټران راځي هغه خپل تر نظر باسي هغه قابل د توزیع و بیا هم امر د توزیع کوي بیا توزیع کېږي او په اشپزخانې و په ډوډۍ و په فرش و ظرف کې موږ ډېر وس کوشش کړی دی نهایي چې پیسې مو ور 100 کړي دي طبیعي خبره ده چې نو د دوی په خوراکي شیانو کې موږ بلابود کړی دي. د مثال په طور چې زه د محکمې د یو قاضي سره لږ ورځې کښېنستلم چې د بندیانو حالت مې ځینې وپوښتي ده راته ویل چې بندیان کله راځي موږ ته ازادوي رنګونه یې تازه یي نو الحمدلله کېدای شي دوی په خپل غذا پوره ماړوي ځکه چې تاسې ورسئ زموږ بندیان وګورئ هغه به په رنګ باندې په جامه باندې په خپل فرش و ظرف باندې په صحت باندې معلومیږي انسان. دلته لږ ورځې کېږي یو د بل ملک یو کونسل راغلی و ما چې ویل چې زه محبسو ته تللی یم بیا زموږ محبس ته ولاړې بیا ما ته راغلی ویل زه محبس ته تللی یم د بندیانو کالي چې مې کتلي دي هغه ډېر سره زاړه دي او د بندیانو پر بدنو باندې زخمونه په خارج کې وه او په هغه کې قسمه مریضۍ وې ستاسې په بندیانو کې ول ما دغسې زړې جامې زخمونه او خاص خراب رنګونه ما نه دي لیدلي الحمدلله تاسې کم وضعیت ورسره کوئ ما یو خو د انسان کیلوري موږ د ډاکټرۍ د لحاظه ورپوره کړې ده او بل موږ تازه هوا او تاوی او دوی ته د لوبو زمینه سازي کړې ده حتی موږ فوټبال والیبال غټ میدانونه بعضې میدانونه موږ ورته سمیټ کړي هم دي چې دا د دوی د والیبال دپاره فوټبال دپاره ځایونه دي په داسې شیانو کې انسان طبیعي خبره د خپل وضعیت سمیږي او په عاشه کې چې د نارینهو دپاره 110 افغانۍ دي د ماشومانو زنانهو دپاره چې هغو دپاره 150 افغانۍ روزانه دي چې زنانه هم د کیلوري ته زیات ضرورت لري ضایع لري او ماشومان هم خپل ډوډۍ یعنې د سهاره څه تر غرمې هم ځان نشي رسوی د غرمې څه بیا تر ماښامه ځان نشي رسوی طبیعي خبره ده کې خوري کې نه خوري په ورځ کې 2-3 واره دوی ډوډۍ تقریبا طلبوي. په صحت کې موږ د صحي خدماتو دپاره د بندیانو دپاره سهولت برابر کړی دی په هر مابس کې یو کلینیک لرو په هر مابس کې موږ تقریبا یو داخله ډاکټر لرو او د هغه سره په څنګ کې ورسره 2-3 نرسان لرو په ډېرو مابسو کې د ډنټ کاران د غاښو دپاره هم لرو چې غټ مابسونه وي او خپله په پلچرخي مابس کې موږ 50 بستر شفاخانه لرو چې په دې کې موږ داخله ډاکټران لرو او په دې کې موږ ډنټ کاران لرو 2 دانې لرو او په دې کې تقریبا موږ د 20 یا 25 نفرو بستر لرو یوه 20 بستریزه شفاخانه لرو چې هغه د سیات عامې د خوا مخته وړه کېږي 50 بستره تقریبا زموږ د خوا مخته وړه کېږي په دې کې موږ تقریبا کوم مشینري چې ځای پر ځای کړي دي
لکه الټراساوند سهولت مو جوړ کړی دی، اکسرې د مو جوړ کړی دی، که څه هم د اکسرې ضرورت به دلته نه وي، وخت نه وی کېږي، یا مو تقریبا د ECG ماشینونه لګولي دي، یا مو د اکسیجن کارونه دلته سهولت و، بیډونه و، دا شیان مو برابر کړي دي. موږ تقریبا یو وارې د $42,000 سامان دغه شفاخانې ته راوړی دی، او د دوا دپاره هم موږ سره بعضې خارجي تاسیساتو نړیواله مؤسسې کومک کوي، که نه موږ په خپل نغدو پیسو هم دوا تقریبا 2 واره په سږ کال کې یا په تېر کال کې رانیولې ده، خپل ټولو ولایتو ته د دوا اکمال کوو او د بندي مریضۍ ته لاسرسی کوو. یو شي ته زموږ سودا ده، که چیرې مریض زموږ د ډاکټرانو تر سویه لوړ سي، هغه موږ د باندې د کابل 400 بستر 300 بستر امنیت شفاخانې ته وړو. اوس مو داسې کوشش روان کړی دی چې موږ داسې ماشینري او ډاکټران پیدا کړو چې زموږ ټول علاج موږ دلته خپل په شفاخانو کې وکړو، حد الامکانه پورې وکړو. نو انشاءالله په صحیح بخش کې هم دا هم یو داسې خبره ده چې کولی سي ټولې رسنۍ راسي، یو سړی چې ناجوړ وي د هغه تصویر واخلي نو هغه خو بیا مریض دی. یو سړی چې مریض دی دې تا ته ووایي چې زه په دا یوه هفته کې 10 ورځې مریض یم، یوه خوا ته یې نه یم بیولی. او موږ په هر محبس کې بیا په رینګ کې دننه هره شپه یو نوکریوال په رینګ کې دننه لرو چې لاسرسی و شفاخانې ته ونیسي. دغه ډاکټر دلته موظف ناست دی چې هغه یو اولیه کومک دپاره دی دلته ورسره کومک کوي. که چیرې د شفاخانې ضرورت و په شپه په ورځ کې موږ نه کړو. او که چیرې ووایاست د دوی لپاره مو حرفوي زده کړې هم برابر کړي دي؟ په حرفوي زده کړو کې موږ لرو نجاري لرو، پولیسکاري لرو، په هغه کې موږ تقریبا دغه خیاطي لرو، په هغه کې موږ تکنالوژي لرو. او دا اوس نن موږ یوه خیاطي افتتاح کړې ده د زنانو دپاره چې په هغه کې 20 د ګلدوزۍ ماشینان دي او 20 د خیاطۍ د کالو ګنډلو ماشینان دي چې د هغه استاذ هم ښځینه دي او کارکوونکي هم ښځینه دي. هغه ماشینري بیخي نوي دي، بیخي مو اوس ورته شروع کړي دي. او نور خپله د ماشومانو دپاره مو کوشش کړی دی چې په تکنالوژي، په خیاطۍ، په پولیسکاري، په دې ټولو بخشو کې، په نلدوانۍ، په دې کې موږ دوی ته استادان درولي دي او الحمدلله په هغه کې فارغین هم لرو. موږ داسې جلسې جوړې کړي دي چې په هغه کې موږ فارغین لرو. او موږ بیا په تربیت الاطفال کې خصوصا بیا د کمپیوټرایز یو ځای جوړ کړی دی. هغه مو هم ښه په نړیواله سطح باندې چې پرانیستی، هغه مو خبریالان هم راوستلي وو چې هغو ته د کمپیوټرو سیستم ور زده کوو او هغه به په هغه کې خپل کار مخ ته وړي. انشاءالله چې د دې محبس څخه ماشوم ازادیږي، دغه تربیت الاطفال د ځای څخه دی به یو لاسته راوړنه د ځانه سره لري. آیا دغه د حرفوي زده کړو زمینه چې برابره کړې ده یوازې د زندانونو د سمون ادارې په ملاتړ که نور بنسټونه هم ملاتړ کړی؟ د زندانونو ادارې خپل کوشش کړی دی او نورو خیریه بنسټو یا مثلا رسمي بنسټو دې کومک راسره کړی دی. په مشینریو کې هم راسره کړی دی، په ترمیماتو کې هم راسره کړی دی او په استادانو کې هم راسره کړی دی. او نور موږ ورته سترګې په لارې هیله لرو چې هر خیریه بنسټ یا هر څوک کولی شي چې موږ سره په دغه بخش کې حرفوي زده کړو کې کومک وکړي. رئیس صاحب، تاسې یادونه وکړه چې د حرفوي زده کړو زمینه مو برابره کړې. آیا د زده کړیز تعلیمي برخه کې مو هم اسانتیاوې راوستې دي؟ والحمدلله موږ په ټولو محابسو کې تعلیم او تربیه لرو. موږ په ټولو محابسو کې عقیدتي څانګه لرو او په ټولو محابسو کې موږ دعوت و ارشاد لرو. دا 3 بخش زموږ په محابسو کې روزمره خپل وظیفه لري. او د تیر وخت څخه چې دا تشکیل ما کتلی دی د تعلیم او تربیه د محابسو د ادارې دپاره تعلیم او تربیه ریاست وو، خو په ریاست کې تقریبا به دوی یا 20 یا 25 پرسونل درلوده چې په بعضو محابسو کې به یو کس وو یا به نه وو، په بعضو محابسو کې به وو. اوس لله الحمد موږ د تعلیم او تربیه ریاست ته داسې وده ورکړې ده چې زه په دغه تعلیم او تربیه په تشکیل کې اوس موږ شاوخوا 150 کسان موظف استادان لرو چې دا روزمره راځي خپل رینګ ته یا خپلو بندیانو ته، او هغه هم د یو نصاب د مخه درسونه ورته ویل کېږي. متفرقه درسونه دي، داسې درسونه نه دي چې هغه خودسري دي. د هرې کچې بندیان موږ کتلي دي. که څوک د عصري علومو کې مخ ته تللی و چې کوم ځای کې دی د هغه ځای څخه تعلیم ورته شروع کړی دي. په دیني تعلیماتو کې چې کومه ځای پورې درس ویلی دی د هغه ځای څخه درس ورته شروع کېږي. که بیخي ابتدایي حالاتو هغه ته مو ابتدایي حالات شروع کړي دي. نو استادان روزمره د 3 کتګوري ورځي.
اول دعوت و ارشاد ورته وایي، دوهم تعلیم و تربیه دیني بیا عصري، او په دې کې عقیدتي هم ورته وایي. کوشش موږ ډېر کوو چې دغه کم کس چې د دغه محبس څخه بندخونې څخه ولاړ سي، په خپل معاشره کې داسې اخلاق د زده کړي چې بیا دی محبس ته مجبوره نه سي. دا شان مو ورته جاري ساتلی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دلته په دغه زندانونو کې موږ میرمنې هم شتون لري چې هغه محبوسین دي. ځینې اولادونه هم لري، که ووایاست هغوی اولادونو لپاره مو زده کړیز د زده کړې برخې کې کومې چوپړتیاوې وړاندې کړي دي؟ کومې زنانه چې په محبس کې هغسې اولادونه چې هغه د مندو څخه نه جلا کېدونکي دي، یا قانونو د بشر د حقوقو د لحاظه نه جلا کېږي، یا دوی په طبیعت باندې خپل د کور سرپرست بیا نه لري، یا خو دلته د مندو سره ورسره دي. کوم چې قابل تربیت یا قابل د دې دي چې موږ تعلیم ورته ورکړو، هغو ته مو هغه ښځینه مامورین استادانې چې درولي دي چې زنانه ورته درسونه کوي، دوی ته هم روزمره درس ورکوي. او بعضې هغه ماشومان دي چې تر اوسه لا د درس قابلیت نه لري، هغو ته مو کودکستان جوړ کړی دی چې روزانه دوی راځي په دا کودکستان کې هغه د لوبو شیان مو ورته ایښي دي چې په کور کې د ده ضرورت یې ورته، هغه مو ټول دلته یو استاذه مو ورته درولې ده چې د دوی روزمره چوپړ کوي او د دوی روزمره هغه د لوبو سامانونه ځای پر ځای کوي، بیا دوی ته یږدي. نو هغه هم کیدای شي بیا تاسې ورسئ وګورئ، انځور یې واخلئ بیا وګورئ. ډېره زیاته مننه قدرمن رئیس صاحب چې چمتو سواست مرکه مو راسره وکړه. خیر بس، تاسې هم کور ودان چې موږ ته مو موقع راکړله او موږ خبرې وکړو. د افغانستان ملي ټلویزیون قدرمنو کتونکو، دا و د زندانونو د سمون ادارې لوی رئیس الحاج مولوي محمد یوسف مستري صاحب سره ځانګړې مرکه چې درته وړاندې سول. له ملتیا مو مننه، ښه وخت ولرئ. د الله په امان. خدای تل لري په عمل د جنت افغانستان، پر نړۍ غواړو سر لوړی او اوچت افغانستان.